په ښار کې پروژې تطبیق شوي دي، تاسو ویل چې په راتلونکي هم پلان لرئ تر څو نورې پروژې هم تطبیق شي. په لرو پرتو سیمو کې ولسوالیو کې مو څه کړي دي؟ هغه ځایونه چې تېر 20 کاله جګړه وه پکې خلکو ستونزې ګاللې، اوس هم خلک مشکلات لري، د هغو سیمو لپاره څه مو کړي دي او راتلونکي څه پلان ده؟ په ولسوالیو کې هم کارونه شروع دي، تقریبا د سړکانو کارونه شروع دي، د پلچکانو کارونه شروع دي، یو پوخ سړک کیر جوړول باندې د شارچي ولسوالۍ ته روان دي، تقریبا 40 کیلومتره دی. د کیر جوړولو کار اوس ورباندې شروع دی عملي. او بل سړک دی چې مزار و یاګنک دی چې هغه هم تقریبا کار ورباندې روان دی، د منظوري د 50% باندې 80% کار سوی دی، یو 40% پاته دی، هغه به انشاءالله وشي. دغه سړک کار هم ډېر ژر شروع شي، نو دغه دوه زونونه شمالي ولایتونه به سره وصل